د کونړ په مرکزی کرکټ لوبغالي منډکول کې د نورستان ولایت د سب کلبونو ترمنځ د کرکټ یو ورځنی سیالۍ پیل شوې. یادې سیالۍ چې د افغانستان د کورني کرکټ څانګې د کلني پلان له مخې ترسره کیږي، سږ کال پکې د نورستان ولایت 7 لوبډلو برخه اخیستې چې شاوخوا یوه میاشت وخت به ونیسي. دا چې په هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ولایتي انټر کلب سیالۍ ترسره کیږي. په همدې اساس موږ هم د خپل کلني مطابق پلان مطابق موږ غوره وګڼو چې په کونړ ولایت کې ترسره کړو. نو خوشبخته یو چې د کونړ په کوربتوب موږ سکننۍ انټر کلب سیالۍ ترسره کوو. په همدې انټر کلب سیالیو کې موږ سره 7 لوبډلو ګډون کړی دی چې هره لوبډله به یو بل سره یو سیالۍ ترسره کوي. په ټوله کې بیا 6 سیالۍ راځي. نو تقریبا 28 ورځې به دوام کوي ان شاء الله. په روانو دغه سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي خوښ دي چې د راتلونکي کرکټ لپاره ورته دا ډول مهمې سیالۍ جوړیږي. دا موږ ته ډېر ګټور دی ځکه چې ټول کال موږ دې لپاره خواريانې کوو. هلته اکیډمیانو کې لګیا یو، څوک کابل کې، څوک ننګرهار کې، څوک دلته دې لپاره چې د انټر کلب کې رنځونه وکړي او وکټ یې واخلي. نورستان چې په دې وروستیو کلونو کې کرکټ تر نور وخت ښه غوړېدلی، خو لوبغاړي یې هلته د معیاري لوبغالي روزنځای او د مسلکي روزونکي غوښتنه کوي. موږ اوس لاړ شو خپل نورستان کې لوبې وکړو. هلته زموږ نورستاني خلک چې دي ډېر د کرکټ مینهوال دي. اوس هغوی نورستان نه نشي کولی راشي کونړ ته زموږ میچونه وګوري. نو دا که یو کرکټ بورډ مهرباني وکړي موږ ته یو ښه ګراوند جوړ کړي نو دا به ډېر غوښتنه مې دا دی چې کرکټ بورډ څخه یو موږ ته چې مسلکي کوچ یا چې کوچ په برخه کې موږ سره همکاري وکړي، بل چې د اکاډمي او دغه ګراوند کې انشاءالله دا سہولتونه چې برابر شي نورستان کې چې د کرکټ پرمختګ کوي. د سب کلبونو ترمنځ دا ډول سیالۍ د افغانستان د کورني کرکټ څانګې تر څار لاندې د هیواد په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي چې موخه ترې د نوو او ځوانو لوبغاړو موندل او کرکټ ته وده ورکول دي.